بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو وطنوالو، د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته کاغه د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دي د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. څنګه چې ما تاسو ته پیغام درلېږلی و چې زه به تاسو ته د افغانستان د ګاونډیانو سره د اوبو د مسلې په باره کې خبرې کوم، نو ځکه اوس زه ستاسو په خدمت کې د واشنګټن نه حاضر یم. ګرانو وطنوالو، په دنیا کې چې کومې اوبه دي نو 99% هغه ترخی دي، هغه مالګینې اوبه دي چې هغه نه د څښلو قابل دي او نه هغه څوک د زراعت د کروندې لپاره استعمالولی شي. خو په دنیا کې صرف 3% تازه اوبه یعنی فرش واټر دی چې هغه د کروندې او د نورو ضرورتو لپاره استعمالېدای شي. د اوبو 3 سرچینې دي. یو هغه اوبه دي چې موږ ته د باران نه ملاویږي چې موږ ورته باراني اوبه وایو. بل هغه اوبه دي چې د ځمکې د لاندې اوبه دي چې موږ کویان وباسو او هغه بیا موږ د خپل ځان د ضرورت لپاره استعمالوو او خپله کرونده پې هم کوو. خو هر کله چې د ځمکې د لاندې د اوبو پرشر سیوا شي نو هغه بیا د ځمکې نه بهر د چینو په شکل کې روزي، نو دا په هواره ځمکه هم کېدی شي او په غرونو کې هم کېدی شي. نو بیا هغه د چینو به موږ د ځان دپاره، د نورو ضرورتو دپاره او د کروندې دپاره هم استعمالوو. دریم قسم د اوبو هغه قسم دی چې هغه د ځمکې د پاسه اوبه دي چې هغه د دریابونو اوبه دي. د دې دریابونو د اوبو سرچینې په لوړو غرونو د وورو ګلیشیرز دي، یعنی هغه ووري چې هغه د یخنۍ په موسم کې جوړ شي او بیا د بهار په موسم کې د هغه ووري ویلې کېږي او بیا هغه ووري د مختلفو دریابونو خېټې ډکوي. او د دریابونو د اوبو نه بیا مونږه هر قسمه استفاده کوو. مونږ په افغانستان کې د دې 3 وړو اوبو یعنی باراني، د ځمکې د لاندې اوبو او د ځمکې د پاسه د اوبو نه استفاده کوو. خو څومره استفاده کوو هغه بله خبره ده، زه به په هغې باندې لږ ساعت پس بحث وکړم. ګرانو ورونو او خویندو، په افغانستان کې د ځمکې د پاسه اوبو زموږ د هندوکش، واخان او د پامیر د غرونو نه راځي. زموږ 80% اوبو د دې سرچینه د هندوکش غرونه دي. بین المللي بانک ورلد بانک وایي چې د افغانستان سره 50 بلیونه کیوبک میټر د ځمکې د پاسه اوبه دي چې هغه په آمو دریا، هلمند او دریا کابل او بیا ورسره په نورو وړو دریابونو کې وجود لري. او په هغې کې د افغانستان صرف 19 بلیونه کیوبک میټر اوبه استعمالوي او باقي ټولې اوبه ګاونډیان استعمالوي. په افغانستان کې 8 میلیونه هکټره ځمکه باندې کرونده کېدلی شي، یعنی دا زراعتي ځمکه ده. خو موږ په افغانستان کې تقریبا 3.9 میلیونه هکټره ځمکه په دې باندې کرونده کوو چې په هغې کې 1.3 میلیونه هکټره باراني ده او دا نوره 2.6 میلیونه هکټره ځمکه دا نهري ده. ګرانو وطنوالو، د افغانستان هغه ځمکه چې کومې ته اوبه میلاویږي یعنی نهري ځمکه ده، نو د افغانستان 85% زراعتي څیزونه هم هلته تولیدیږي. د افغانستان اقتصاد په زراعت یعنی کرونده، ګوډه بیزو او نورو څاروو باندې ولاړ دی او د دې دپاره د اوبو ضرورت دی. دا د یو بل سره بالکل لازم او ملزوم څیزونه دي. خو چې څنګه آبادي سیوا کېږي، کارخانې جوړېږي، خلک د کلو نه ښاریو ته ځي، نو د اوبو غوښتنه هم ډېره زیاته سیوا کېږي. اوبه د ژوند یو ډېر اهم جز دی، نو پکار ده چې اوبه صفا او د څښلو قابل وي. دا د صحت لپاره ډېرې ښې وي، خو چې دا کله د څښلو وي، او خو چې دا کله د څښلو نه وي او ککړ شوي وي نو بیا دا اوبه د صحت لپاره ډېرې خطرناکې شي. زمونږ 50% د 15 کالو د عمر پورې ماشومان د ګندوبو د لاسه د خېټې د بیمارۍ په وجه هغې لګیا دي مړه کېږي. زمونږ بچي زمونږ مستقبل دی چې دوی به لویږي، د خپل مور او پلار د هغوی د بوډاوالي سهاره به جوړېږي، دوی به خپل وطن جوړوي، خو د بده مرغه هغوی د همیشه لپاره زموږ نه جدا شي. د کم خوراک او ګنده اوبو په وجه 4
50% د شپږو میاشتو نه واخله تر د شپږو کال پورې ماشومان د خپل طبي چې کوم قد دی د هغې نه ټیټ پاتې شي. د افغانستان نفوس آبادي د 29 تر د 1 میلیونه پورې ده. زمونږ تقریبا 80% ولس په کلو کې اوسي. هغوی کې صرف 20% خلکو ته پاکې او صفا اوبه ملاویږي او په ښاریو کې 60% خلکو ته صفا او پاکې اوبه ملاویږي. ګرانو وطنوالو، زموږ سره د اوبو د صفا کولو هیڅ پروګرام نشته. مونږ هیڅ واټر منیجمنټ او د هغې ټریټمنټ د هغې موږ هیڅ پروګرام نه لرو. زه دا منم چې 40 کاله د جنګ په وجه زموږ ټول انفراسترکچر یعنی زیربناوي تباه شوي او برباد شوي دي، خو د کال 2001 نه را په دې خوا زموږ وطن ته ډېره زیاته پیسه راغلې وه، خو هغه پیسې په ډېره غلطه طریقه سره استعمال شوې. زه په دې کې بهر دنیا ته هیڅ ګناه نه کوم. هغوی خو موږ له پیسې راکړې، خو زموږ د یو دولت سره هم د وطن د جوړولو لپاره هیڅ پروګرام نه و. ولس صرف په شعارونو او په دوکو باندې مشغول وساتل شو. الله پاک چې د اوبو کوم نعمت موږ له راکړی دی د هغې سره موږ څه وکړل. زموږ باچاهانو او رئیس جمهور چې څو من پاتې شوي دي، دوی چې د اوبو سره څه وکړل نو چې سړی د دوی د دې قصو نه خبرېږي نو د زړه نه یې وینې څاڅي چې یا خدایه دا کرسۍ او دا لوی چوکۍ دا ګینې دومره زیاته خوږې وي چې نه ورسره د خپل قام غم او نه ورسره خپل وطن غم. دوی خپل وطن او خپل قام ولس تباه برباد کو. اخر دوی به خدای پاک له څه جواب ورکوي؟ ګرانو وطنوالو، د افغانستان د اوبو لویه سرچینه زموږ غرونه دي او بیا خدای پاک موږ له جغرافي حالت داسې راکړی دی چې دا ټولې اوبه د افغانستان په سینه باندې تېرېږي، خو موږ د هغې اوبو نه صرف 10% اوبو نه موږ استفاده کوو او 80% اوبه پاکستان، ایران او مرکزی اسیا ته روانې دي. چې د دولت د کسانو نه تپوس وکړئ نو هغې زر وایي چې موږ 40 کاله په جنګ کې یو، نو 40 کاله مخکې یا بدبختو تاسو څه کول؟ زموږ په اوبو پاکستان او ایران ډیمونه جوړول او زموږ د دولت مشران د خپلو عیاشونه نه وزګارېدل. د چا سره د خپل وطن او د ولس د مستقبل هیڅ فکر نه و. ګرانو وطنوالو، پکار خو دا وه چې د دې اوبو د ذخیره کېدو دپاره ځایونه جوړ شوي وي چې په انګلیش کې ورته ریزروایرز ویلی شي. د اوبو ډیمونه جوړ شوي وي، برق به پیدا شوی و، زموږ زراعت به اسمان ته رسېدلی و، زموږ په وطن کې به د کارخانو یو جال خور شوی و، خلک به خوشحاله و، د چا په لاسو کې به د پیسو په وجه باندې نه لوبېدل، خو د بدبخته هغه ونه شوه. ګرانو وطنوالو، اوس په موسم کې ډېرې زیاتې تبدیلۍ راغلي دي. نو واوره په غرونو د وخت نه مخکې ویلی شي او اوبه را روانې شي، د افغانستان په سینه تېرې شي او ګاونډیانو هېوادونو ورته ریزروایرز او ډیمونه جوړ کړي دي او موږ ورته ښه په پټو پټو سترګو باندې ګورو. او زموږ ولس د اوبهخور د اوبو دپاره په زور زیاتي په غلا د یو بل نه په زور اوبه اخلي او په یو بل سره جګړې کوي. په ولس کې 43% جګړې د اوبو په اوبو باندې کېږي. دوی لګیا یو بل وجني او بیا د هغې نه د افغانانو د کورونو دشمنۍ جوړ شي او زموږ ټولنه د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شي. ګرانو وطنوالو، په دنیا کې د اوبو کمی راغلی دی. په دنیا کې به اوس جنګونه د اوبو په وجه باندې کېږي. یو امریکن لیکوال دی رابرټ کپلان، هغه لیکي چې په راتلونکي وخت کې به جنګونه صرف د اوبو په وجه باندې کېږي. د امریکې یو بل لیکوال دی مایکل کلیر، هغه لیکي چې 21مه صدۍ به د اوبو په سر د جنګونو صدۍ وي. هغه ګاونډي هیوادونه چې په هغې کې د یو هیواد نه بل هیواد ته اوبه ځي نو هغې ته ریپیرین سټیټس ویلی شي، لکه افغانستان، پاکستان دا ریپیرین سټیټس دي، افغانستان، ایران دا ریپیرین سټیټس دي، هندوستان، پاکستان دا ریپیرین سټیټس دي او وغیره وغیره. خو بیا ریپیرین سټیټس دوه قسمه دي، یو ته اپر ریپیرین سټیټ ویلی شي او بل ته لوور ریپیرین سټیټ ویلی شي. نو هغه ریپیرین سټیټ چې په کوم کې د اوبو سرچینې وي نو هغې ته اپر ریپیرین سټیټ ویلی شي، او چې کوم هیواد ته دا اوبه د اپر ریپیرین سټیټ نه راځي نو هغې ته لوور ریپیرین سټیټ ویلی شي. اوس د اباسین اوبه د پنجاب د جون د مرګ خبره ده، ځکه چې په پنجاب ټوله ځمکه د اباسین نه اوبه کېږي، خو چې څومره هم دریابونه د اباسین خېټه ډکوي نو د الله تعالی په فضل سره د یو سرچینه هم په پاکستان کې نشته. لکه دریا ستلج د اباسین په لور بهیږي، بیا د دریا ستلج سره دریا بیاس ملو شي، دریا ستلج او دریا جهلم یو بل سره متوازی روان وي، بیا دریا جهلم سره دریا چناب ملو شي، بیا د دریا چناب
دریای روي سره ملو شي او چې راوي هم د دریای ستلج سره په متوازي طریقه سره روان وي. دریای راوي بیا وروسته هم دریاب د ستلج سره ملو شي او دریای ستلج بیا اباسین ته وغورځېږي. نو د دې 15 دریابونو سرچینې په هندوستان کې دي چې کوم د اباسین خېټه ډکوي. نو ځکه هندوستان ته اپر ریپیرین سټیټ ویل شي. ګران وطنوالو، بیا بل اړخ ته د کابل د سیند د آزاد افغانستان نه روان شي نو چې جلال آباد ته ورسي نو د کونړ سیند ورسره یوځای شي نو بیا لالپورې ته ورسي. بیا د ډیرولینډ توره کرښه هغه کراس کړي نو چې د ورسک نه تیر شي نو بیا د کابل د سیند نه یوه معمولي چاره د پېښور په لور باندې جدا شي. بیا د کابل سیند میچنې ته ورسي. بیا اباسین د میچنې نه په 3 لارو روان شي: ناګومان، چارسده او شاه. بیا هغه چاره چې د اباسین نه د پېښور په اړخ جدا شوی وه د دلازات سره شاه سره بیا یوځای شي او بیا نیسته کې د کابل د سیند دا 3 برخې بیا یوځای شي. بیا د نوخار نه تیر شي او د خیر آباد اټک سره په اباسین کې ورګډ شي. خو د کابل د سیند سرچینې هغه په پاکستان کې نه دي بلکې هغه په افغانستان کې دي. بیا د کورم سیند چې د پکتیا او د خوست نه وځي نو هغه هم د اباسین سره ملاویږي. د کورمې د سیند خېټه د سپین غر لوړې ډکوي. نو دغسې چې کوم اووه سیندونه اباسین ته غورځېږي په هغې کې د 15 سرچینې په هندوستان کې دي او د 2 سرچینې په افغانستان کې دي. نو په دې وجه هندوستان او افغانستان اپر ریپیرین سټیټ شو او پاکستان لوور ریپیرین سټیټ پاتې شو. خو د اپر ریپیرین سټیټ خوبي دا ده چې کله هم وغواړي نو لوور ریپیرین سټیټ باندې اوبه بندولی شي. لکه په کال 1948 کې هندوستان په پاکستان باندې اوبه بندې کړې وې. نو بیا د ډېرو کوششونو او د ورلډ بینک په مزګړتوب د پاکستان او د هندوستان په منځ کې په کال 1960 کې معاهده شوه چې هغې ته وایي انډس واټر ټریټ هغې ته وایي چې 3 دریابونه ستلج، بیاس او راوي هندوستان ته ورکړی شو او 3 دریابونه اباسین، جهلم او چناب پاکستان ته ورکړل. چې په پاکستان کې څومره اوبه دي نو په هغې کې 15.4% پنجاب استعمالوي، 8.6% سند استعمالوي، 5.8% خیبر پختونخوا استعمالوي او 3.8% بلوچستان استعمالوي. او د اباسین د اوبو نه خیبر پختونخوا ته 1 څاڅکي اوبه هم نه ملاویږي. خو اوس دلته د هندوستان او د پاکستان په منځ کې 2 مسلې دي. یوه د کشمیر مسله ده او بله د اوبو. او هندوستان اوس لګیا دی په هغه دریابونو ډیمونو جوړوي چې کومې پاکستان ته ورکړي وو. هندوستان 19 ډیمونه په چناب جوړوي او 14 په دریای جهلم. نو اوس پاکستان کله ورلډ بینک ته ځي او کله ملل متحد ته خو څوک ورته ګایا نه اچوي. پاکستان ډېر کوششونه کړي وو چې د کابل د سیند په اوبو د پاکستان او د افغانستان په منځ کې څه معاهده وشي تر دې چې په کال 2004 کې ورلډ بینک ته هم خواست کړی و. خو ورلډ بینک ورته وویل چې موږ به ستاسو کومه خبره ترې هغې کې حصه واخلو خو نوره موږ هېڅ قسمه ذمهواري یا ګارنټي اخیستلو ته تیار نه یو. دا ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان په منځ کې د اوبو په باره کې هېڅ معاهده نه ده شوې. په کال 2014 کې بیا پاکستان ورلډ بینک ته خواست وکړو چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې څه معاهده د اوبو په باره کې وشي. ورلډ بینک څه کوشش وکړو خو مزه یې ونه کړه. ګرانو وطنوالو، د اوبو د کمی مسله دا یو بین المللي مسله ده. په تیر شوي 50 کاله کې 29 جګړې په دنیا کې د اوبو په سره بند شوي دي. پاکستان لګیا دی د کابل په سیند او د هغې په شاخونو باندې د افغانستان نه د تپوس نه علاوه د اوبو ذخیرې یعنې ریزروایرز او ډیمونه بندونه جوړوي. نو دا زه چې هر وخت چیغې وهم که افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمي توګه ومني هم نو په افغانستان کې امن نه راځي، ځکه چې اوس افغانستان وایي چې موږ به د کابل په سیند 12 ډیمونه جوړو او پاکستان وایي چې دا دې نه جوړیږي ځکه چې بیا به د کابل د سیند اوبه موږ ته کمې ملاویږي. نو دغسې به پاکستان خپلو جنایتکارو ته په افغانستان کې دوام ورکړي لکه څنګه چې د اوسه پورې لګیا دي کوي.
حالانکه هر کله افغانستان د کابل په سیند باندې 12 ډیمونه جوړ کړي نو په افغانستان کې به مایننګ انډستری یعنی د ماینونو کارخانې دا به ډېر زیات مخ په وړاندې باندې لاړ شي ځکه چې دا د افغانستان د ملا اډوکې دی او عام خلکو ته به پاکې صفا اوبه د سکولو دپاره میلو شي او خلک به د مختلفو بیمارونو خلاص شي او افغانستان کې به یو سل او شپېته زره هکټره ځمکه نور هم د اوبو د لاندې راشي او د افغانستان زراعت کرونده چې د افغانستان د 80% د ولس د رومدار دی په هغه به ډېر مخ په وړاندې باندې لاړ شي اوس مونږ غنم جوار او داسې نور ډېر د زراعت څیزونه د نورو هیوادونو نه راغواړو بیا به دا مونږ نورو هیوادونو ته لیږو ګرانو وطنوالو افغانستان کې د سیلابونو د مخنیوي دپاره لوی لوی ډیمونه د افغانستان په هر یو دریاب باندې جوړول پکار دي د دې نه علاوه چې کومې اوبه پاکستان ته ځي نو په هغې اوبو کې به 18% کمی راشي او پاکستان دا چرته هم نه غواړي پاکستان وایي چې موږ ته به د اوبو بیا ډېر زیات کمی شي نو دغسې پاکستان په افغانستان کې د تیرو 40 کالو داسې په افغانستان یې اور بل کړی دی او لا په خلاله ناست نه دی نو په دې وجه د پاکستان او افغانستان په منځ کې د اوبو مسله او د ډیورنډ مسله یو بل سره بالکل تړلې مسلې دي لکه څنګه چې د هندوستان او پاکستان په منځ کې د کشمیر او د اوبو مسله یو بل سره تړلې دي پاکستان د دنیا په هغه هیوادونو کې شمارل کیږي چې د اوبو پکې سخت کمی دي ځکه لګیا دی پاکستان او د افغانستان د کابل په سیند په پردو اوبو باندې ذخیرې او ډیمونه جوړوي په افغانستان کې د 30% ولس ژوند د کابل سیند پورې تړلی دی چې کله په افغانستان کې د اوبو ذخیرې جوړې شي نو په خیبر پښتونخوا کې د اوبو خور یعنی د نهرونو چې کم سیستم دی په هغې به ډېر زیات اثر پرېوځي چې په هغې کې ورسک کنال سیستم هم شامل دی دا نهرونه 1.6 زره جریبه ځمکه اوبه کوي د پکتیا نه چې د کرم کوم سیند وځي نو هغه چې کرم اجازه ته ورسي نو 1.6 زره جریبه ځمکه اوبه کوي بل د ګومل سیند چې د غزني نه وځي نو جنوبي وزیرستان ته ننوځي بیا د کندهار زابل پکتیا او بلوچستان اوبه هم د یو بل سره شاملیږي ګرانو وطنوالو افغانستان د ایران سره په کال 1993 کې یو معاهده کړې وه چې په هغې کې به ایران له 850 میلیونه کیوبیکه میټرز اوبه د هلمند د سیند نه ورکړل کیږي خو ایران او 1% زیاتې اوبه اخلي بله دا چې د افغانستان نه د تپوس نه بغیر ایران د افغانستان د اوبو دپاره یو لویه زیربناوي یعنی انفراسترکچر تیار کړی دی پاکستان او ایران دواړه د افغانستان په اوبو خپل زراعت چلوي او بجلی پې پیدا کوي چې کارخانې پې چلوي او د هغې باوجود په افغانستان د تیرو 40 کالو نه د دواړو ملکونو اور بل کړی دی کله چې افغانستان چرته معمولی هم کوشش کړی دی چې دوی چرته ډیم جوړ کړي نو پاکستان او ایران دواړو په څه نه څه طریقه هغه تخریب کړی دی پاکستان په پکتیا کې د مچلګو د ډیم په جوړولو خنډون اچولی وو چې د هغې په حفاظت یو کس ولاړ چې د هغه نوم خانولي او هغه مړ کړی و او ایران د سلما ډیم تباه کول غوښتل په کال 2015 کې د هرات په ولسوالۍ کې چې کوهسار نومیږي هغې کې خلکو د هري رود د دریا نه د سکولو دپاره اوبه راغشتې نو د ایران فوجیانو پې ډز وکړې او 10 کسان عام د کلي خلک یې شهیدان کړل چې چرته هم افغانستان دا غوښتي چې خپلې اوبه دې استعمال کړي نو پاکستان او ایران د افغانستان د هغه پروژو د تباه کولو کوشش شروع کړی دی ځکه چې ایران او پاکستان وایي چې په افغانستان کې د بجلی جوړولو داسې حالات سازګار دي چې بیا به نه صرف چې مونږ به خپل بجلی نشو جوړولی بلکې بیا به مونږ د افغانستان لاسته ناست یو ګرانو وطنوالو د امریکې او د ایران تعلقات ډېر موده خراب خو افغانستان د هغې نه هېڅ فایده وانه غشته بیا چې د اوباما په وخت کې چې نیوکلیر ډیل وشو نو تعلقات ښه شو خو اوس ټرمپ بیا ایران سره تعلقات خراب کړل نو پکار ده چې افغانستان د دې وخت نه فایده واخلي او د هغوی د دې خرابو تعلقاتو نه هغه ډېر په ښه طریقه استعمال کړي او خپلې فایدې ترې ترلاسه کړي اوس په ایران په دې وخت کې دغه څه پروګرام دی ایران به څه کوي هغه به اوس د طالبانو مرسته وکړي او په افغانستان کې به فاریاب بغدیس فراه او هرات کې امنیت ښه خراب کړي بل اړخ ته به پاکستان او ایران د افغانستان دولت په دې باندې مجبوروي چې طالبان د ځان سره په دولت کې شامل کړي او ایران دا وایي چې داعش د امریکا فروجه ده او ایران ورته طالبان په شا باندې ټپوي نو ایران او پاکستان خپلې جنایتکارۍ شروع کړي دي پکار ده چې د افغانستان دولت
د بهرني هیوادونو د شتون نه په ښه طریقه سره فایده واخلي. ګرانو وطنوالو، ایران سره طالبان پاکستان په میز کېنول. د امریکې سره د تعلقاتو د خرابېدو نه پس ایران به همیشه دا کوشش کوي چې په افغانستان او په جنوبي ایشیا کې د امریکې ستراتیژي ناکامه کړي. بل به ایران د ټاپي یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا چې کوم پایپلاین پروژه ده چې دا ناکامه کړي، او درېمه ده چې په افغانستان کې به د خپلو جاسوسانو او ایجنټانو په ذریعه د سني او شیعه فساد ته لمن وهل شروع کړي. نو په داسې حالاتو کې افغانستان له پکار دي چې د اوبو کومه معاهده د افغانستان او د ایران په منځ کې په کال 1993 کې شوې ده چې د هغې نه وځي. ګرانو وطنوالو، د چابهار بندر په باره کې چې کومه معاهده شوې ده نو هغه د افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ شوې ده، او چابهار د هندوستان په پنګوالۍ نه د هغوی په انویسټمنټ باندې جوړه شوې ده. او که بیا هم ایران څه عکس العمل وښودو نو افغانستان له پکار دي چې د مرکزي اسیا لارې پې ټولې بندې کړي. ګرانو ملګرو، هر کله چې افغانستان کې د اوبو ذخیرې او ډیمونه جوړ شي نو پاکستان او ایران کې به د اوبو کمی راشي، زراعت به سر اخوري، د خوراک سر د سیزونو قیمتونه به سیوا شي، د برق د پیدا کولو موقع به د لاسه ورکړي. نو پاکستان او ایران سره د ځان غم دی، خو موږ افغانان هم اوس د دې ستونزو سره مخامخ یو. نو پکار ده چې موږ د ځان غم په خپل وکړو او موږ د بل چا لاس ته کیننو. ملګرو، د ناروې یو انسټیټیوټ دی چې نوم یې دی د نارویګین انسټیټیوټ اف انټرنیشنل افیرز. هغوی په کال 2008 کې ویلي وو چې په افغانستان او په دغه سیمه کې به د استحکام دپاره د اوبو مسله یو ډېر لوی چیلنج وي. که موږ په پاکستان د کابل د سیند اوبه بندې کړو او پاکستان د چترال د سیند اوبه واړوي نو د چترال د سیند اوبه به د وزیرستان څخه علاقه، د دیر او د چرسدې سلګۍ څخه د اوبو لاندې راولي، خو د پېښور او نوخر علاقې به ټولې بنجر پاتې شي. نو زه د کوزي پښتونخوا ولس ته یو پیغام ورکول غواړم چې تاسو زمونږ پښتانه وروڼه یې، تاسو او زمونږ سره یو تن او یو بدن یو. نو په حیثیت زمونږ د پښتنو وروڼو تاسو ته مونږ اوبه درکړو ته تیار یو، خو په حیثیت د پاکستانیانو به رانه یو څاڅکي اوبه هم ونه وینئ، بیا پنجاب ته وایئ چې اوبه درله درکړي. ګرانو وطنوالو، د سیرل ریډ کلیف چې په کال 1929 کې د هندوستان او د پاکستان د سرحداتو د کمیشن یعنی باونډري کمیشن د هغې مشرو، هغه د اباسین د اوبو متعلق هیڅ خبره نه وکړې او نه د هغې متعلق څه فیصله کړې وه. حالانکه اباسین د پنجاب دپاره د مرګ او د ژوند سوال لري. د نن نه څه موده مخکې د امریکې د اوبو یو ایکسپرټ و، هغه ویلو چې هندوستان ته د پاکستان سره د جنګ کولو هیڅ ضرورت نشته، بس هندوستان دې په پاکستان اوبه بند کړي نو پاکستان به په خپله باندې ختم شي. اوس په کال 2013 کې مشال خان ټکر وایي چې د پاکستان سره د جنګ کولو ضرورت نشته، افغانستان دې په اوبه بند کړي نو پاکستان په خپله باندې ختم دی. جان برسکو چې د اوبو ایکسپرټ دی، په ورلد بینک کې هم د اوبو ایکسپرټ پاتې شوی و او اوس په هارورډ یونیورسټۍ کې پروفیسر دی. هغه وایي د پاکستان بقا د هندوستان او د افغانستان په لاس کې ده، ځکه چې هندوستان او افغانستان دواړه اپر ریپیرینګ سټیټس دي. پاکستان او ایران د افغانستان اوبه استعمالوي او افغانستان له یو پیسه هم نه ورکوي، بلکې دواړه هیوادونه لګیا دي او افغانستان یې تباه برباد کو. پاکستان لګیا دی په کونړ شپه ورځ راکوټونه غورځوي چې په کامه او اسمار ولسوالۍ کې چې کوم د اوبو ډیمونه جوړیږي چې هغه جوړ نشي، او هغه ډیمونه د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ډیر اهم رول لوبولی شي. په افغانستان کې 8 میلیونه هکټره ځمکه د کار کولو قابل ده او موږ صرف د 2 میلیون هکټرو ځمکې نه استفاده کوو. موږ 80% بجلی امپورټ کوو. زمونږ د نیمروز ولایت د اوبو او د برق د نشتون په وجه بنجر پروت دی. کمال خان ډیم په هغه چې جوړ شي نو هغه به 1,15,000 هکټره ځمکه اوبه کوي، خو دا هر څه د ایران د جنایتکارو په وجه تباه او برباد دي او دا پروژه مخ په وړاندې باندې نه ځي. او د افغانستان د دولت خلک وایي چې ایران چې کوم د دې علاقې طالبان دي هغوی له پیسې ورکوي او هغوی د جنایتکارو په وجه هغوی د بند دا پروژه مخ په وړاندې نشي بوتلی. چې کله په دې بند باندې کار شروع شي نو د ایران جنایتکارۍ ورسره سمې شروع شي. ایران نه غواړي چې دا ډیم جوړ شي او ایران چې کوم طالبان اوس استعمالوي نو هم دا هغه طالبان دي چې د ایران دشمنانو او هم دا طالبانو چې کله دوی په دولت کې نو دوی په ایران باندې د هلمند اوبه بند کړې وي، خو چې کله د طالبانو دولت ختم شو نو ایران ته بیا اوبه چالو کړې شوې. د نیمروز گورنر محمد سمیع ویل
چې کله مولوي اختر د ایران نه راتلو او د پاکستان په ځمکه په ډرون حمله کې مړ شو نو سمي وایي چې زه د ایران نه راتلم او هر څه د نور په شان ښکارېدل چې ایران طالبان په افغانستان کې د جنایتکارو دپاره تربیه کوي او چې کله په تهران کې اسلامي کانفرنس نو ایران طالبان هغه کانفرنس ته په رسمي توګه را دعوت کړل په کال 2001 کې د طالبانو یو کمانډر د افغانستان دولت ونیولو نو هغه ویل چې ایران ماته اول ښه فوجي ټریننګ راکړو او بیا راله $50,000 راکړي چې کمال خان بند هغه تباه و برباد کړه کمال خان ډیم یا کمال خان بند د هلمند په سیند باندې جوړیږي چې د هلمند نه د افغانستان دولت ایران له په کال 1983 کې مفت اوبه ورکړې وې په هلمند کې د کمال خان ډیم او په نیمروز کې د کاجاکي ډیم د پروژو د په ایران باندې رڼا ورځ توره شپه کړه او ایران په جنایتکارو باندې لاس پورې کړو او دغسې طالبان اوس د ایران او د پاکستان دپاره خپل وطن تباه کوي او هغې هیر کړي دي چې په کال 2001 کې د طالبانو سره پاکستان او ایران څه نه کړي ګران وطنوالو ایران دا کوشش کوي چې په افغانستان کې دهشتګردي هغې له زور ورکړي افغانستان په دې خبرو کې مصروف وساتي چې دا ډیمونه جوړ نشي لکه څنګه چې پاکستان لګیا دی او په افغانستان کې جنایتکاري کوي چې د کونړ په سیند او د کابل په سیند باندې ډیمونه جوړ نشي او عجیبه خبره خو دا ده چې ایران زموږ اوبه په نور هیوادونو باندې خرڅوي او په میلیاردونو ډالر پې ګټي پاکستان سره د اوبو د ذخیره کولو استطاعت صرف 10 ورځې دی اوس پاکستان کوشش کوي چې واړه درمیانه او لوی د اوبو ریزروایرز یعنی ذخیرې جوړې کړي تاسو سوچ وکړئ افغانستان پاکستان ته د پاکستان د اوبو د سیستم دپاره 14.5 میلیونه ایکړه فوټ اوبه ورکوي د افغانستان د اوبو منیجمنت د دنیا د ټولو نه بدترین منیجمنت دی د اوبو د ذخیرې هیڅ پروګرام په افغانستان کې نشته چې کله افغانستان د کابل په سیند باندې 12 ډیمونه جوړ کړي نو افغانستان به 4.9 میلیونه ایکړه فوټ اوبه هغه به دوی ذخیره کولی شي او دغلته به د پاکستان په غوږونو کې د خطرې ټلې وغږېدې پاکستان کالابار ډیم جوړول غواړي مونډا ډیم جوړول غواړي او دا به دواړه د کابل د سیند په اوبو باندې جوړیږي د افغانستان د ځمکو انحصار د افغانستان په 5 دریابونو باندې دی یعنی آمو ناردرن هری رود مرغاب هلمند او د کابل د سیند په دوی باندې د ولس د جون انحصار دی په موجوده وخت کې 4,000 جریبه ځمکه هغه د اوبو لاندې ده په افغانستان کې خو چې کله په افغانستان کې ډیمونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي نو بیا به 28,000 جریبه ځمکه نور هم اوبه کولی شي بیا به ټوله ځمکه چې موږ به ورته اوبه ورکولی شو هغه به 52,000 جریبه وي خو دلته په افغانستان کې یو بله ډېره بدبختي ده کلونه وشول چې په افغانستان کې د ډیمونو دپاره تقریبا د 10 یا د 21 ډیمونو دپاره فیزیبیلیټي ریپورټ چې کوم دی نو هغه تیار شوي دي او د ډیمونو په جوړولو شروع نه کیږي ما یو څو ورځې مخکې د افغانستان په ټلویزیون باندې یو پروګرام کتلو نو په هغې کې یو کس وایي چې په دې ډیمونو ځکه کار نه دی شوی چې د افغانستان دولت خپلو کسانو له یو ډیم ورکړی دی او هغوی په د هغې د پاسه ناست دي او هغه چا سره به معامله کوي چې څوک له ډېرې پیسې ورکړي ګرانو وطنوالو هغوی سره دا فکر نشته چې وطن تباه کیږي ولس تباه کیږي دا هیڅ خبره نه راته وشي تباه شي خو چې د دې پیسې ګوتو له راشي ګرانو وطنوالو دلته ماته یو خبر را یادېږي کله چې جهانګیر مغول باچا هغه په هندوستان کې و نو دغه یو ماشومه لور وه هغه دغه ډېره زیاته خوښه وه هغه ناجوړه شوه نو په هغه ورځ کې د ایست انډین کمپني یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلو هندوستان ته نو هغې کې یو ډاکټر هم و هغه ډاکټر وی چې دغه شانتې دغه لور ډېره زیاته ناجوړه ده د جهانګیر باچا هغه وویل ټیک ته زه بیا وګورم هغه وله علاج وکړو او هغه جوړه شوه نو بیا جهانګیر اعلان وکړو دا دغه چې ډاکټر د هاکینز نوم او ډېر زیات نصیحت نه غټو نو وی چې دې په تله کې کېنوي چې څومره سره زري ورسره وختل هغه دله ورکړې ده ورته وایي چې نه ما له سره زر مه راکوې خو زمونږ وطن له د تجارت اجازت ورکړي هغه دا خبره په 19مه صدۍ کې کړې وه او نن موږ په 21مه صدۍ کې موږ څوک داسې موندلی شو چې داسې کار به وکړي
ډېره د افسوس خبره ده. بله زه یو خبره کول غواړم. کله چې دویم جنګ عظیم ختم شو نو په هغه وخت کې 12 میلیونه جرمنیان مړ شوي او 12 میلیونه جرمنانو هغوی به یو بل پسې ګرځېدل. نو زه یو مشر جرمني سره په جرمني کې میلاو شو. هغه په ټول جنګ کې پاتې شو. ما د هغه نه تپوس وکړو چې یاره ځکه چې په کال 1945 کې جنګ خلاص شو نو کال 1950 د جرمني په تاریخ کې د هغوی معاشي معجزه ګڼل کېږي. نو ما دا تاسو څنګه تاریخ وکړه؟ اخر موږ خو 40 کاله په جنګ کې ګیر یو او د اوسه پورې مخ په ښکته باندې روان یو، هېڅ هم د جوړ نه کړل. نو هغه راته وویل چې موږ اولنی جنګ هم بایلو، جنګ عظیم دویم هم بایلو. نو بس موږ کېناستو، موږ فیصله وکړه چې یار اوس وطن جوړول غواړي. نو چې موږ به تلو د ورځې نو که چا به 8 ګنټې کار کولی شو، چا به 10 کولی شو، چا به څومره کولی شو. دا به نه وایي چې دومره زه کولی شم نور نشم کولی، خو چې چا به څونه کولی شو. او موږ ته به کله ډوډۍ میلاوېده او کله به نه میلاوېده. نو هغې زه چې په کور ته رالم نو زما یوه ګاونډۍ وه، نو هغې به ماله ډوډۍ راکړه. ما پوه خوړه ځکه چې هغې ته پته وه چې دې ته به یا خوراک میلاوېږي یا نه. نو بیا هغې وایي چې زه یو ورځ رالم نو دا کور نه وه. نو ما تپوس وکړو چې څه شوی؟ وایي چې هسپتال ته یې وړې ده. نو چې زه هغې له هسپتال ته لاړم نو ما ډاکټر ته وایي چې څه چل دی؟ وایي چې 15 ورځې وایي چې ډوډۍ نه ده خوړلې. یعنې هغې چې به څه پیدا کول هغه به یې دله ورکول. په داسې طریقو باندې ملکونه جوړېږي. په دې نه جوړېږي چې بس ته به وایې چې زموږ دا کسان چې دغلته ناست دي سړی حیران شي چې یا بدبختو په کفنونو کې ګوره جیبونه نشته او ګوره دا خدای پاک د دې غریب ولس چې در په در خاورې په سر دی ګوره خدای پاک به چرې معاف نه کړي. ګرانو وطنوالو، دلته زه بل یو ډېره خطرناکه خبره کول غواړم چې څومره د افغانستان دولت دا کار لیټ کوي او په وخت نه کوي چې ډیمونه جوړ کړي، ریزرویر جوړ کړي، نو پاکستان په بین المللي عدالت ته کلاړ نو بیا به د پاکستان پوزیشن ډېر زیات کمزوري وي. اوس هم پاکستان وایي چې د افغانستان په اوبو زموږ حق دی او دا زموږ نه هېڅوک هم نشي اخیستی. خو زه ورته یم چې لږ صبر وکړه، د برطانوي استعمار ناجایز اولاده چې دا زموږ حق دی او که دا ستا حق دی. د هرې رود د دریاب نه اوس افغانستان 40% اوبه اخلي او ایران او ترکمنستان ته 10% اوبه اخلي. خو چې کله افغانستان په دې دریاب ډیمونه جوړ کړي نو افغانستان به بیا 40% اوبه د هغې نه به استفاده کوي او ایران او ترکمنستان به ترنه 10% د هغې اوبو نه استفاده کوي. د ایران دویم نمبر ښار مشهد ښار هغه د دې دریاب په اوبو باندې آباد دی. او چې کله په کال 2000 کې د هرې رود دریاب وچ شوی نو د ایران ولایت رضاوي خراسان ته ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او په مشهد کې هم د اوبو بحران وو. ایران د افغانستان په ځمکه کې دننه نهرونه جوړ کړي دي او هغه اوبه هغوی ایران ته لیږي. په ایران کې د سیستان علاقه بالکل بنجر ده او هغه ځمکه د هلمند د اوبو په رحم کرم باندې ده. په خیبر پختونخوا کې په کوهستان کې داسو ډیم په اباسین جوړیږي. په هغې افغانستان اعتراض وکړو خو پاکستان په هیڅ وخت ونه ګرولو. ګرانو وطنوالو، د افغانستان 80% نفوس په کرونده او د څاروو په ساتلو باندې بوخت دي او دوی په دې باندې 95% اوبه صرف کوي. بل اړخ ته د امو د دریا نه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرګزستان او دوی لګیل استفاده کوي او مونږه ورته په بټو سترګو ګورو.